سلامونه او نیکې هیلې قدرمنو په اسلامي کالج پوهنتون کې ناسو ناڅاپي مشاعره مو راجوړه کړې ده. اسلامي کالج رښتیا خبره ده چې زمونږ د تاریخ یو ټاټوبی دی، یوه زانګو ده. دلته ډېرو لوی پوهانو زده کړې کړي دي. سر صاحبزاده عبدالقیوم خان او جارج روسکیپل یو انګریز و، هغو د دې بنسټ ایښی و. بیا د دې ځای نه د دې پښتني سیمې لوی فکرونه، لوی مبارزان فارغ دي. د هغو د علم د مور غیږه چې کوم ده، په هغې کې نن موږ یو ناڅاپي مشاعره را جوړه کړې ده. را سره ډېر محترم نوم رانه هېرېږي حفیظ الرحمن صاحب، ډېره بخښنه غواړم. حفیظ الرحمن صاحب اسلامي کالج پوهنتون نه د پښتو په بخش کې زده کړې کوي. دغسې ډېره محترمه اسماء اخلاص یو ډېره تکړه ملګرې ده د شعر او د ادب د دنیا. او زما ډېر خوږ زړه ته راتېر یار راشد خان راشد را سره هم ناست دی. د نننۍ مشاعرې صدارت به اسماء اخلاص کوي. ستاسو د دغې سره تایید دی جي؟ تایید کوئ حفیظ صاحب؟ سمه ده. چونکې دا یو نوی رنګ دی، پښتنه پیغله، د هغې شعر او ادب. او زه دا تاسو ته ډېر په باور سره وایم چې څه کلونه وروستو به اسما د پښتون ادب د نړۍ یو ډېر پیژندلی نوم وي، لکه څنګه چې ډېره محترمه حسینه ګل کاکا خیله ده، زمونږ زیتون بانو بیبي ده، سلما شاهین ده. دغسې په اسما اخلاص کې یو دغه سپارک او بصر ښکاري. صدر صاحب بلکې صدر صاحبې، ستاسو په اجازت باندې خپل یو دوه شعرونه وایم، بیا به مخکې ځو. راشد صاحب وایي چې خپله هره ناروا به خپل حق ګڼي، خپله هره ناروا به خپل حق ګڼي، زه چې حق جواب طلب کم بیا مې بڼي، او چې د بر کلي ملاو ته خوله کې توکي، په خوله وار موندلی نشي بیا د چڼي. یوه قطعه دا ده. او راشد صاحب یوه قطعه بله ویمه چې د ښار په میکدو باندې لاهو شوم، چې ړومبی شعر مصره داسې ده چې په سترګو لیونو باندې لاهو شوم، نو د ښار په میکدو باندې لاهو شوم، او د جندي او اباسین د زور سړی وم، د راوي په مړو چپو باندې لاهو شوم. هم د دې سره ډېر محترم ښاغلی حفیظ الرحمن صاحب، هغه ته بلنه ورکوم چې خپل شعرونه را سره شریک کړي. ډېره زیاته مننه کوم. لږ تیز به وایي جي، اواز وګورئ، رو نه منمه. ښه جي ښه، ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو ماله بلنه راکړه. ناڅاپي مشاعره بالکل زه اړوم ناخبره وم. هم دې ته خو ناڅاپي ووایي که نه؟ ها بالکل نه ناڅاپه کېنو جي. ناڅاپي خرو نیولم په لاره کې. ارشاد جي. او بس یو څو شعرونه دي، دا به درته ډالۍ کړمه. ارشاد. مطلب څه دا رنګېده چې ما چې بستا ساتله تا به هم زما ساتله، ما چې بستا ساتله تا به هم زما ساتله، ما چې بستا ساتله تا به هم زما ساتله، څومره مزه یې وه د یو بل مو حیا ساتله. واه ډېر ښکلی. ډېره مننه. او تا خو د ژوند لارې جدا کړي، اوس خوشحاله ګرځه. تا خو د ژوند لارې جدا کړي، اوس خوشحاله ګرځه، زه یې ریښه یم چې مینه مې رښتیا ساتله. واه ډېر ښه دی. ډېره مننه. او بل شعر دی چې زه که پرې مړ شوم زما په قبر دا ولیکئ، زه که پرې مړ شوم زما په قبر دا ولیکئ، زه که پرې مړ شوم زما په قبر دا ولیکئ، زه یې قایل وم عقیده مې د وفا ساتله. واه ډېر ښه یار. ډېره زیاته مننه. او ما د نفرت په هره دشته د تیرو ژوندون کې، ما د نفرت په هره دشته د تیرو ژوندون کې، د محبت د رنګینو ډیوه رڼا ساتله. واه ډېر ښه شعر دی، ډېر ښه شعر دی. ډېره زیاته مننه. او خلقو ناکام ګڼلم هر چا به خندل راپسې، خلکو ناکام ګڼلم هر چا به خندل راپسې، ما ته پرې فخر و شمله مې د بابا ساتله. واه ډېره زیاته مننه. او بل شعر دی چې مورې د بر کلي دا پیغله راله تا نه غوښته، مورې د بر کلي دا پیغله راله تا نه غوښته، مورې د بر کلي دا پیغله راله تا نه غوښته، ډېره مې خوښه وه خو ستا مې هم رضا ساتله. واه مورجانې، آی های مورې ګوره انصاف پکار دی. ډېر ښه جي، خوشحاله شي. ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو. ډېر محترم زړه ته راتېر راشد خان راشد زما ډېر نږدې ملګری دی، او اوږه په اوږه را سره ولاړي په دغه د ژوند په سندره کې، په ناڅاپي مشاعره کې ژوندی انسان دی. راشد صاحب په دغه شعر دی رابلمه چې ما ځکه وژني چې زه ژوند کومه، تا به څوک څه مړ کي چې مړی یې ته. ډېره مننه کومه جي. بس دا دغه خیر دی، زما اواز دردي، تاسو یې لږ ځان سره خوا کې ونیسئ چې تاسو پکې راځئ که نه. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی راشد ټول صاحب. پکې راځي، زما اواز به درځي جي. ستا اواز واقعي ډېره مننه کومه. ستاسو خوشحاله اوسئ، الله مو آباد لره. ډېر خوشحاله شوم مونږ خو چونکې یو ځای ګرځو، هر ځای ته ځو راځو یو ځای، نو
که هر څوک موږ سره میلاو شي نو موږ وایو چې راځئ ناڅاپي مشاعره کوو یا د نیمې شپې پروګرام کوو نو داسې کار دی چې نن زما طبیعت خراب دی نو زه ډېره زیاته بخښنه غواړم زه صرف ما دا خپل یو حق ګڼه یا فرض ګڼه چې زه پکې کښېنم صرف که نه چې بیا تاسو ته دغه نه وي او نور زما طبیعت خراب دی بیمار یم زه به معذرت خواهم ډېره مننه کوم قدرمنو راشد خان راشد صاحب وایي چې کله کله له خپل ځانه کوم سوال صاحبه دا خلک ولې پوښتي ما نه زما حال صاحبه او نه کنه په ما باندې لمبې بلوي نه کنه مه وهه په غونډه زنه خال صاحبه ډېره محترمه زموږ د نن ورځې صدره د دغه محفل یو نوی رنګ دی په پښتنو ټولنو کې اوس چې کوم دی زموږ ښځې دا به هم د صدارت دغه لویه څوکۍ دا ذمهوارۍ به دوی ته سپارو ځکه چې دا هم د معاشرې یوه حصه ده او یوه لویه آبادي ده. اسما څه مو راوړي دي څه به شریکوئ؟ السلام علیکم. د ټولو نه پیله خو د چې کوم اورېدونکي دي کتونکي دي هغوی ته سلامونه پیش کوم. د هغې نه پس بس تاسو هم ډېره زیات شکریه ادا کوم چې دغه ناڅاپي مشاعره مو راجوړه کړه. زما شکریه ادا کړې که نه؟ بلکل ستا خوشحاله شو او اواز به هم درته ډالۍ کوم. امید لرم چې دغه اورېدونکي دي ستا د کوم پاڼه چې لولي دی به خامخا دغه خوښوي. ارشاد او غزل دی چې اواز دې تیز پکار دی خاص ما جی وایي چې یو سوال درته کوم که چېرې ژوند راله ګلزار کړئ یو سوال درته کوم که چېرې ژوند راله ګلزار کړئ وختونه به بدل کړئ زما ما به د ځان یار کړئ. ډېر ښه شعر دی. زه هم یو پښتنه یم ته هم پښتون زلمی یې زه هم یو پښتنه یم ته هم پښتون زلمی یې هنر فن او کمال او د ځواني به رانظار کړئ. واه ډېر ښه شعر دی ډېر ښه شعر دی اسما ارشاد. دا دومره او دا ولې مې دې زړه ته رانږدې دا دومره او دا ولې مې دې زړه ته رانږدې دا دومره او دا ولې مې دې زړه ته رانږدې شوې دا واوره یا افغانه ګورې ژوند به راله خوار کړې. واه ډېر ښه دی ډېر ښه دی. او زړه مخکې داسې نه و خو دا اوس درپسې درد کړي. زړه مخکې داسې نه و خو دا اوس درپسې درد کړي. زړه مخکې داسې نه و خو دا اوس درپسې درد کړي. دا ځکه چې ته مینه هم د کلي هم د ښار کړې. واه جي واه ما تا ته چې درو کتل تا هم راته نظر کړو ما تا ته چې درو کتل تا هم راته نظر کړو. اوس راشه دا غمونه او زخمونه به مې شمار کړې. ډېر ښکلی. الله ته خو هېڅ ګران نه دي کېدی شي چې یو ځای شو. الله ته خو هېڅ ګران نه دي کېدی شي چې یو ځای شو. ضرور به مې د ځان کړې که څه لږ شانتې اعتبار کړې. واه ډېر ښکلی. یادوم هغه پېغله څوک چې تا ته ناوي کېږي یادوم هغه پېغله څوک چې تا ته ناوي کېږي وجود مې پې اور اخلي چې ذکر ته بار بار کړې. واه اخري مقطع ده چې ارشاد اخلاص لیونی شوي یې که ولې نه پوهېږي اخلاص لیونی شوي که ولې نه پوهېږي او جانان خو پردی شوی دی او ته ورته سینګار کړې. واه جانان خو پردی شوی دی او ته ورته سینګار کړې. قدرمنو د پښتون افغان خبره پکې کېده د افغان ملت خبره پکې کېده. دغه شعرونو باندې به دغه نننۍ ناڅاپي مشاعره نننۍ دا به پای ته رسو چې ما د دې ښار هره حجره کې یک هزار کړی دی او ما د دې ښار په هر تیاره فکر ګزار کړی دی ما په دې ښار کې د ګلونو کاروبار کړی دی. هم د دغې سره نننۍ ناڅاپي مشاعره پای ته رسي. دغه لړۍ به هم دغسې دوامداره وي. د ژوند خبرې به کېږي د امن خبرې به کېږي د انسانیت خبرې به کېږي او د دغه ځپلي ولس د روڼ سبا خبرې به کېږي. ښاد آباد او بریالي اوسئ.